دې وظیفې په برکت باندې به الله جل شانه د رزق تمام دروازې کولو کی. او په یو روایت کې راځي چې د دې کلمې په برکت سره الله تعالی تمام مخلوق ته روزي ورکوي. دې ته د روزې والا کلمه ویل شوې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرون او خویندو، نن یو ډیر زبردست وظیفه درته هیم او دونه مبارک وظیفه ده که تاسو د رزق د پریشانۍ سره مخامخ یې، روزي د ستاسو لنډه تنګوي، نو که تاسو بیا دا وظیفه پابندۍ سره کوئ، روزي به الله جل جلاله داسې پراخه کړي چې ځان سره به ځای کولی نشئ. داسې بدل الله جل شانه روزي پراخه کړي. د رزق تمام دروازې به الله جل جلاله په تاسو باندې کولو کی، او د داسې ځای نه به الله جل جلاله تاسو ته روزي درکوي چې د ستاسو په وهم ګمان کې به هم نه تېرېږي. او په یو روایت کې راځي چې د دې کلمې په برکت سره الله جل جلاله تمام مخلوق ته روزي ورکوي. او بله خبره ده که انسان دا وظیفه پابندۍ سره کوي، که د انسان غریب وي الله تعالی به غریبیم ختمه کړي، مالدار به کړي. د مالدارۍ حاصلولو دپاره هم دا وظیفه یو ډیر زیات بې حده مفیده وظیفه ده. زیات وخت نه ناخلم، نو ستاسو نه زه زیات وخت نه اخلم او دا وظیفه درته ښیم. راځئ چې دې وظیفې کولو طریقه هم درته وښیم. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې روزانه د 5 واړه وختو منځونو نه پس سل کرته سبحان الله وبحمده دا وظیفه ډیره کوي. نو انشاءالله چې د دې وظیفې کولو په برکت سره به الله جل جلاله د رزق تمام دروازې تاسو ته کولو کی. څومره تنګي د رزق وی الله تعالی به ختمه کی او د رزق تمام دروازې به تاسو باندې کولو شي ان قریب، او ستاسو روزي به الله دومره پراخه کی چې خپل ځان سره به ځای کولی هم نشي.